بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه سوال کړل، د سوال ډیر مهم او ضروری دی، خاص کرکې د زنانو په حواله سره دی. سوال دا کړل چې د زنانو د پاره په وخت کې سوري کول یا دغه شانتي په پوزې کې سوري کول شری حواله سره د دې صحیح حیثیت دی، آیا د عمل جایز یا ناجایز دی؟ ځکه چې شریعت خو الله رب العزت چې تخلیق دی په هغه کې بدلون راوسته، په دین اسلام کې په شریعت کې ناجایز او حرام عمل دی. نو آیا دام د الله رب العزت په تخلیق کې بدلون نه، آیا په شری حواله سره دا عمل کول یعنی زنانه ولا جنکولا په پوزه کې سوري کول یا دغه شانتي په وګ کې سوري کول د مندرو د پاره یا دغه شانتي به حقو اچولو د پاره دا سوري کول، آیا دا تغییر لخلق الله کې راضي نه دی؟ الله رب العزت چې پیدایش ته د الله رب العزت چې تخلیق ته په هغه په بدلون کې دا راضي یا ناراضي؟ ظاهر خبره ده چې په اسلام کې د الله رب العزت چې تخلیق ته په هغه کې بدلون راوصل ناجایز او حرام ولله. نو دا زنانه و چې آیا دا عمل څنګه دی؟ یاد وساتئ اول خو به دا خبره کوو چې د دې شروعات کله شو، دا غوږونه سوري کول د دې شروعات کوم وخت شو؟ دا یو مشهور واقعه ده، هغه ته لومبي ذکر کوم، دا غینه بعد به د دې مسلې د جایز او ناجایز په حواله سره به تاسو په مخ کې بیا دا مسله بیان کوم. د حضرت ابراهیم علیه السلام په ټیم کې د هغه دوه ښځې وي، وینم چې کوم دی ساره او د وینم هاجره، د دوی په آپس کې معامله کې باندې جګړه وشوه، شر وشو. نو په دې کې چې حضرت ساره رضی الله تعالی عنها نو هغه وی کچري په حضرت هاجره باندې زما قابو راغی، نو زبر د دې چې د جسم یو عضو چې دی هغه به زکټ کوم، د جسم یو حصہ به زکټ کوم. نو حضرت جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته یو فرمایله چې د دوی په میس کې سوله وکړه. نو دا حضرت ابراهیم علیه السلام دغه دوه سوله وکړه په واپس کې، او بیا حضرت ساره دا وی چې ما خو قسم خوړل چې زبر د دې د جسم یو عضو ګټ کوم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وی چې د دې چې کوم دی په غوږ کې سوري وکړه، په غوږونه کې ولا سوري وکړه. نو هغه په غوږ کې سوري وکړو، د هغه نه بعد د عمل جاری شو. بیا چې کوم دی د نبی علیه السلام په ټیم کې بم زنانو په غوږونو کې سوري کولو د زیب و زینت اختیارولو لپاره، د کالو یا د زیوراتو اچولو د لپاره، د مندرو اچولو د لپاره به د نبی علیه السلام په ټیم کې هم صرف د غوږونو د حد پورې د عمل چې کوم دی جاری و. پای وخت به زنانو پوزې نه سوري کولې. نو په دغه باندې نبی علیه السلام چری نکیر نه دی کړی. نو ظاهره خبره ده دا د زنانو د زیب و زینت اختیارولو یو ذریعہ د سبب دی. په دغه وجه باندې نبی علیه السلام په دې حواله سره منع نه کړی. نو د دین دا ثابت کیږي چې غوږونو کې سوري کول جایز دي. بیا په دغه باندې قیاس کړل، په هغه وخت کې چون کې زنانو په پوزه کې سوري نه دی کړی، نو په دغه باندې بیا فقهاو قیاس کړل چې دا غینه بعد به زنانو بیا په پوزه کې سکو، په پوزه کې هم سوري کولو. نو فقهاو بیا په دغه مسله باندې قیاس وکړي چې چون کې زنانه د حسن او جمال د پاره په دې کې زیورات اچي، مندري اچي، په غوږونو کې سرود د پاره. نو نبی علیه السلام په دې باندې نکیر نه دی کړی. نو کچري کمی زنانه په پوزه کې زیورات اچي، مندري د میخګي وغیرہ اچي، نو په دغه صورت کې هم دا چونګې د زنانو د زیب زینت لپاره دی. نو په دغه وجه باندې علماو په دغه مسلې باندې قیاس کړل، یعنی چې څنګه غوږونو کې سوري کول جایز دي، ظاهر خبر د زیب زینت لپاره د زنانو، نو دغه شانتي د زیب زینت لپاره زنانه په پوزه کې هم سوري کول شي. په دې حواله سره شریع حواله سره سم مانعات نشته، او دا تغییر خلق الله کې ناراضي، بلکې زنانو ته دا حکم دی. شریعت زنانو ته په دې حواله سره ترغیب ورکړي چې زنانه د خپل خاوندانو ته ځان سنگار کی ځان دي سګي جوړ کی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي پتا سو کې بهترین زنانه هغه ده چې خاوند ته وګوري هغه خپل خاوند خوشاله کی. نو زنانو ته دا حکم دی چې بار دوزی نور خلکو د ځان نه خسته کی، بلکې پکور کې د خپل خاوند ته ځان خسته کی. اکثر زنانه دا شکایت کوي چې زما خاوند چې کوم دی بار ګرځي، نور زنانو سره تعلقات ساتي. نو دا غي وجوهات هم دغه وي چې پکور کې تاسو دنه ناسي او خپل چې کوم حسن جمال د خپل صفائی او زیب و زینت خپل د خاوند لپاره تاسو نه اختیاروي. نو د هغې بار ته تلو بل ځای حرام ناجایز تعلقاتو جوړولو کې ستاسو ډېر زیات لاس دی. که چېرې زنانه په کور کې خپل خاوند راتلونه مخکې خپل ځان چې کوم دی بناو سنګار کې او زیب و زینت اختیاروي، نو یقیني طور پر دې ته په دې زنانه باندې دې زنانه ته به ثواب هم میلاویږي. ځکه نبی علیه السلام داسې زنانه تعریف کړل چې کوم زنانه ته خاوند وګوري خپل خاوند خوشاله کی، نو پس تا غیر خوشاليږي چې تاسو خپل خاوند ته زیب و زینت اختیار کړي، او کچري زیب و زینت اختیاروي خپل د خاوند خیال ساتي،
نو بیا بچری هم تاسو خاون بار په بل ځای کې تعلقات نه قائمې. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.